بسم الله الرحمن الرحيم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون او كلما عاهدوا آیا هر کلا عاهدوا چې وعده وکړي دوی عهدا یو وعده نبذه اچي هغې لره فریق منهم یو ډله د دوی نه بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی نه لا یؤمنون هغه ایمان نه راوړي. مخکینی آیاتونو کې د یهودو ډېر خبایث چې دي نو هغه بیان کړلی شول. اوس بل یو خباثت د هغوی بیانوي چې د دوی سره لوز کله وکړلی شي نو لوز چې دی هغه دوی ماتوي. هر یو لوز او په هر وخت کې چې کېږي نو هغه لوزونه چې دی هغوی ماتوي. او دویمه خبره په دې کې تسلی ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کچرته د یهود ستا خبره نه مني او ستا سره لوزونه ماتوي نو دا د دوی زوړ عادت دی، بلکې د دوی د مشرانو هم دا عادت دی چې دوی لوزونه ماتوي. لوز ماتول د دوی زوړ عادت دی. نو عاهدوا عهدا نبذه یعنی عهدونه او وعدې چې دی ماتوي دوی. وسکمې وعدې یادوي نو یو د دې نه هغه وعده مراد ده چې کومه وعده د غر لاندې د دوی نه اخیستلی شوې وه، او هغه ته هم مراد ده چې کم دوی د انبیاو سره وعدې کړي دي، او هغه وعده ته هم مراد ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوی په مدینه کې کړي وي. چې محمد رسول الله کله مدینه ته راغی صلی الله علیه وسلم نو د مدینه د یهودو سره معاهده کړي وه، نو دا ټول قسمه وعدې چې دی نو دا دوی ماتې کړي دي او دا دوی ماتوي چې کومه وعده هم وي. نبذه نو نبذه چې دی دا غورځولو ته وایي د یو څیز چې په لاس کې یو سړی ګزار کړي په طریقه د نفرت باندې یو څیز ګزارل. کله چې وایي یو ډله هغه وعده وکړي یا یو خلک یا یو کلی یا یو قوم او د هغوی نه څه کسان دا وعده ماته کړي نو دا نور کسان به براءت د دوی نه کوي. که چېرې براءت یې ونه کړو نو دا به د دې ټولو وعده ماتېدل حسابېږي. دا ټول چې دی دا به په دې کې شامل وي. نو څه کسانو به وعده ماتولی چې کله به هم وعده دوی وکړله. نو وعده ماتول د څه کسانو چې دی هغه داسې ده لکه دا وعده چې ټولو ماته کړی څه کسانو نه بلکې ټولو ماته کړي. بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د دوی نه چې دی هغه ایمان نه راوړي. نو الله رب العالمین دلته د دوی بد صفت چې دی هغه ذکر کړلو چې دی ډېر بد صفت دی چې دوی لوز وکړي او کله هم لوز وکړي او کم یو لوز نو هغه لوز بیا دوی ماتوي. هغه لوز او وعده چې دی نو هغه ماتوي. نو اوس د لوز ماتولو نه بعد الله رب العالمین د دوی په دې حالت کې ترقی کوي. بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د دوی نه هغه ایمان نه راوړي. نو په دې کې یو تقسیم داسې کېږي چې بعضې کسان داسې دي چې هغوی په اول کې دا وعده منلې ده خو وروسته یې ماته کړې ده. بعضې کسان هغه دي چې د هغوی د اولني سر نه د وعدې منلو ته تیار نه دي. بعضې کسان هغه دي چې هغوی ظاهرا منلې ده خو بیا د جهالت د وجې نه چې دی نو هغه یې پرېښې ده. او بعضې کسان د دوی نه هغه دي چې هغوی د وعده منلې ده. لکه اوس مسلمانانو کې کمزورتیاګانې زیاتې دي نو دوی بعضې کارونه د الله رب العالمین وعدې یا د رسول الله وعدې پرېښې دي، خو دا وعدې داسې پرېښې دي چې دا په جهالت کې یعنی په ځان یې پې نه دی پوهه کړی، ځان یې په ناغرضو کې اچولی دی، نو ځان یې نه دی خبردار کړی او هغه خبرې ترې پاتې شوي دي. هغه ورته معلومې شوي نه دی چې دا د الله او د رسول سره وعدې دي. او یو قسم خلق هغه دي چې هغوی ته دا وعده ښه معلومه ده
معلومات ولم کړي پاغي په حاصله کړي دو د هغې نه پس چې دینو هغه سو کی هغه پریدي. نو دغه شان په دوی کې ډېر قسمه ډلې وي چې چا ښکارا ماته کړي دا او چا په پټه باندې ماته کړي دا، چا چې دې ظاهرا ماته کړي دا، چا باطنن ماته کړي دا، چا ظاهرا چې دینو هغه ساتلې د خود جهالت د وجې نه پریخي دي، او چا ظاهرا ساتل او پټي چې دینو قصدن سره د معلوماتو نه ځان نه جاهلان جوړ کړي او دا لوزونه چې دینو دای ماته ولا. نو اهل کتاب چې دي دا په څو قسم باندې تقسیم شو. د دې آیت نه دا معلومیږي چې دا په څو قسم باندې تقسیم شو. یو قسم د هغوی نه هغه دی چې هغوی د الله کم کتاب تورات چې هغوی ته ملاو شو په هغې باندې عمل کولو، په هغې باندې ایمان او نیک عمل به کول، نو دې ته اهل کتاب مؤمنان وایي. یو هغه خلکو. دویم قسم هغه خلکو چې هغوی په تورات باندې عمل نه کو او ښکاورۍ تورات پرېښی، نو دا سرکشه خلک، یعنی سرکشان او ښکارۍ هم دا کار کو. دریم قسم خلک هغه و چې هغوی تورات منلو خو عمل کې چې دی نو هغوی عمل یې پې نه کولو. او بل قسم خلک داسې و چې هغوی ظاهرا منلو خو حقیقتا چې دی د دې مخالفت به کولو. دې حالت ته دوی څنګه راورسېدل؟ نو د جبریل علیه السلام دشمنۍ دې ځای ته راورسول چې الله رب العالمین اوس مسلسل آیاتونو کې د دوی د کفر هغه حالت کفر ته وررسېدل او د ایمان نه وتل چې دی نو هغه ورله بیانوي. ولما جاءهم رسول، او هر کله چې راشي دوی ته یو رسول من عند الله د طرفه د الله نه، مصدق تصدیق کون کی لما د هغې څه معهم چې دوی سره دي، نبذا نو اچي فریق من الذین یو ډله د هغې کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړی شوی ورته کتاب الله، کتاب د الله رب العالمین وراء ظهورهم خپلو شاګانو ته، کأنهم لا يعلمون لکه دوی چې نه پوهیږي، لکه دوی ته چې علم د دې خبرې نه وي. ولما جاءهم رسول من عند الله، اوس مخکې آیت کې الله رب العالمین د دوی وعده ماتول ذکر کړل، اوس دلته د رسول او د کتاب الله نه انکار ولا ذکر کوي چې دوی د رسول نه هم انکار کوي او د کتاب د الله نه هم دوی انکار کوي. ولما جاءهم رسول من عند الله، کله چې راشي دوی ته رسول الله رب العالمین مصدق لما معهم، او چې مصدق لما معهم چې هغه تصدیق کوونکي د هغې څه چې د دوی سره دی، یعنی داسې کتاب او داسې رسول ورته راشي چې هغه د دوی د کتاب تصدیق کوونکي همي د دوی کتاب رښتیا هم ګڼي، او داسې کتاب چې هغه د دوی کتاب کې کم علم دی یعنی تورات کې، نو هغه علم چې دی هغه هم احاطه کړي، بلکې اصل احکام د هغه ځای نه راغستلی شوي، ځکه هغه هم د الله کتاب دی او دا هم د الله کتاب دی. دا ګډوډي وروسته دوی په خپلو کتابونو کې کړي ده. نبذ فریق من الذین، اچي یو ډله د هغې کسان نه اوتو الکتاب چې ورکړی شوی ورته کتاب، یعنی پریدي. نبذ معنا دلته څه شوله؟ پرېښودل، اچول. یو ډله د هغې کسان نه چې اوتو الکتاب کتاب ورته ورکړی شوی. اوس اوتو الکتاب چا ته وایي؟ نو دا هم اهل کتابو ته وایي. خو قرآن کریم کې د اهل کتابو باره کې مختلف الفاظ چې دی نو هغه استعمالیږي او په هغې کې مختلف حالتونه ته اشاره لکه اوتو الکتابه دا د قباحت د دوی دپاره استعمالیږي. دا د هغې خلکو له چې کتاب ورکړی شوی دی او دوی د کتاب مخالفت کړی دی، د هغوی دپاره الله رب العالمین اوتو الکتاب استعمالی. او د کومو خلکو چې مدح کوي یعنی هغه پکې ښه خلک و، هغوی د دې خیال ساتلی، نو آتیناهم الکتاب دا هغوی باره کې داسې وایي. او بعضې خلک په دوی کې هغه و چې پښتو کې مونږ ورته نیمګړي مولان وایو، نو هغوی باره کې اوتو نصیبا من الکتاب وایي چې هغوی ته د کتاب نه صبرخه او صحیحه چې دی نو هغه ورته ورکړلی شوي ده. نو دا درې قسمه الفاظ د دوی دپاره زیات استعمالیږي. نو دلته کې هم اوتو الکتاب استعمال شوی چې دوی نه هغه ډله کتاب دی، هغوی د الله رب العالمین د رسول یا د هغه لکم کتاب چې ورکړی شوی دا کتاب پریدي، دا شاته اچوي. نو څنګه یې اچوي؟ دا اچولو مقصد څه دی؟ نو یوه خبره د دې نه دا مراد ده چې قرآن مجید دوی ته معلوم دی او دا پیغمبر دوی پیژني او ښه په یقیني طور، خو په دې باندې دوی دومره ځان ناغرضه کړي چې مراد دا والي چې موږ د سره دا پیژنو نه او د ده نه خبردار نه یو. یا مراد د دې نه دا دی چې تورات او انجیل اچول، لکه تورات او انجیل کې داسې
ډېرې خبرې د رسول الله او د قرآن مجید باره کې راغلي دي، نو دوی د هغې نه ځان ناشنا کو، په هغې باندې عمل ونه کو، نو هغه حکمونه چې دي هغه یې څه وکړله، هغه یې شاته واچوله. یا دوی دا ده چې دوی وعده کړې وه، دوی چې به د مشرکینو باره کې به دعاګانې غوښتلې او خپلو کې به وعدې کولې چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو موږ به په هغه باندې ایمان راوړو، د هغه په ملګرتیا کې به د مشرکانو خلاف جنگ او جهاد کو، دا به مغلوبه کو. خو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو دوی هغه خپلې وعدې چې دی هغه شاته واچولې او ځان یې بیخي د هغې نه ناخبره کو، ځان یې داسې کو چې لکه د دې نه مونږ اړو خبر نه یو. نو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، او داسې نورې هم ډېر مصداقات چې دي د هغې جوړیږي، خو دوی د پیغمبر او د کتاب نه چې دی انکار په داسې طریقې سره وکړو لکه ګزارل. اوس ګزارل څه ته وایي؟ نو که د دې ځای نه تورات مراد شي، لکه مخکې وایي کتاب الله وراء ظهورهم، کتاب د الله خپل شاته، نو د دې نه کم کتاب مراد دی؟ نو بعضې علما داسې وایي چې د دې نه قرآن مجید مراد دی. د قرآن مجید دوی ته علم او سره د علم نه او سره د پوهې نه د قرآن نه دوی داسې انکار وکړلو چې لکه شاته ګزارل او نه منلو. نو مراد تی دا شو چې عمل نه کول، دا هم په معنی د څه باندې د ګزارلو باندې دی. یا نور مفسرین داسې وایي چې د دې نه تورات او انجیل مراد دی. تورات او انجیل دوی له دا علم ورکړی و، خو دوی په هغې باندې بالکل عمل ونه کړلو، بلکې د هغې نه ځان په ناخبرو کې واچوو. نو دا داسې شول لکه تورات او انجیل دوی راواغېستل او هغه ګزار کړله. نو دلته یو سوال واردېږي چې دوی خو د تورات تلاوت کوي، دوی خو د تورات او د انجیل تلاوت کوي، یهود د تورات او نصارا د انجیل، نو څنګه دوی کتاب ګزار کړلو؟ نو د کتاب ګزارلو مقصد دا دی چې دوی د عمل نه بالکل پرېښودو، د قرآن دی له نه دی راغلی. لکه یو مفسر داسې لیکلی دی، وایي اګر که دوی دا کتاب پرېښمو کې بند کړی او په سپینو زرو سرو زرو کې بند کړی دی، خو عمل پې نه کوي، د عمل نه یې پرېښی دی، نو دا داسې ده لکه ګزارله. دا خبره زمونږ او ستاسو دپاره هم سخته ده. زمونږ په دور کې هم قرآن له مونږ ډېرې ښه کڅوړی جوړو که نه، د ښه کپړونه او بیا ښه چوته خانه م وله جوړه کړي، خو د عمل لپاره زمونږ او ستاسو سره بیا ټیم نه ورته بیا تیار یو. الله دې زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي د دې حالت نه. نو کتاب الله وراء ظهورهم، کتاب د الله خپلو شاګانو ته، وس وراء هم شاته وی او ظهر هم شاته وی، او دلته الله دواړه قسم الفاظ ذکر کړل چې وراء ظهورهم. یو مراد تی دا دی چې شاته داسې اچول چې که دوی د کتاب پسې اوس ورګرځي نو دا سټ به باقاعده کږېږي او په تکلیف باندې به ورته ګوري. دویم مقصد دا دی چې وراء ظهورهم، دا دوه خبرې ذکر شولې، نو په دې دوو کې تاکید دی چې کتاب دوی دومره لرې ګزار کو چې د کتاب نه ډېر لرې دوی ورسېدله، کتاب یې ډېر لرې چې دی نو هغه یې پرېښی دی. کأنهم لا یعلمون، لکه دوی چې علم نه لري، لکه دوی چې بالکل ناپوهه یو، د دې خبرې نه خبرداره نه. نو دلته الله رب العالمین د دوی علماو ته جاهلان وی. لا یعلمون څوک چې نه پوهېږي خو جاهلان یې که نه، نو جاهلان یې ورته ولې وویې چې په خپل علم باندې کله عمل نه، نو دا سړی داسې دی چې دا جاهل دی. د علم مقصد دا نه دی چې ګنې په دې باندې سړی دنیا وګټي.